صبر وکړئ ملګرو، تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړو. د دې نه معلومه شوه چې ته هم د عثمان سریال اداکارې بالا خاتون مینوال یې. نو ماته به زیاتو ملګرو پښتنو دا کمنټ کولو چې موږ ته د عثمان سریال اداکارې بالا خاتون په اړه معلومات راکا. نو ملګرو په نن ویډیو کې مې درته کمپلیټ معلومات راوړي دي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د بالا خاتون عمر، ژوند، قد، کورنۍ او دغسې ټولې ډرامې، فلمونه او سریالونه هر څه به درته یو په ډیټیل سره وایم. نو ملګرو ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو خاص تاسو دپاره ده. په نن ویډیو کې به درته کمپلیټ معلومات درکوم، خو دا راته په کمنټ کې ووایئ چې راتلونکې ویډیو درته په چا جوړه کړم. نو لازمي راته په کمنټ کې د یو اداکار یا اداکارې نوم ولیکئ، د هغې د ډرامې نوم ولیکئ. نو راتلونکې ویډیو به درته لازم پې جوړم. دغسې د دې ویډیو نه مخکې ډېرو ملګرو به کمنټونه کول د بالا خاتون په اړه معلومات راوړئ. نو ملګرو کمپلیټ معلومات مې درته را پیدا کړل. نو راځئ ملګرو ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ. ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، لازمي در سره سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ راتلونکې ویډیو هره یوه تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. ملګرو دوستانو تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د عثمان سریال اداکارې بالا خاتون خپل اصلي نوم اوزګیت اوریر دی. په 16 تاریخ د اګست میاشت 1999 کې د ترکیې په استنبول خاوره کې پیدا شوې ده، چې په 2025 کال کې عمر 26 سال دی. ملګرو دوستانو دا په 2020 کال کې ډرامو ایکټینګ کولو ته راووته، چې تر ټولو مشهور سریال یې د عثمان غازي سریال و، چې په دغه سریال کې راغله او ډیره زیاته وایرل شوه، چې د بالا خاتون په نوم باندې ډیرو ملګرو پیژنده. که تاسو هم پیژنئ او مینوال یې، نو د دې لپاره لازمي په کمنټ کې یوه جمله ولیکئ. ملګرو دوستانو د نورو اداکارانو په شانتي په ډیرو سریالونو کې کار نه دی کړی، دی په ډیرو زیاتو کمو سریالونو کې کار کړی دی او ډیر زیات مینوال لري. او ملګرو که چېرې تاسو ته پته نه وي، نو د دې د پلار نوم ارسلان دی او کوم خور او ورور هم نه لري. ملګرو دې تر اوسه پورې د 2020 سال نه واخله تر 2025 کال پورې په یوې ډرامې کې کار کړی دی چې هغه د عثمان سریال دی، او د دغه سریال نه ډیره زیاته وایرل شوله. ملګرو دوستانو د دې ډرامې نه بغیر په نورو ډرامو کې هیڅ قسمه کار نه دی کړی، او دا ډرامه به یې تاسو لازم کتلی وي. نو په کمنټ کې راته ویډیو څنګه وه او راتلونکې ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. نو راځئ ملګرو اوس یې را سره د 2025 کال نوي انځورونه په سکرین وګورئ.